د چایو صنعت له 3 اونیو چوپتیا ورو ورو په راوتو او خوځېدو دی. د هېواد په کچه یې تر بندیزونو لاندې د فعالیت له بشپړې درېدا وروسته د چایو ټولونکي پای کې پټیو کې کارونو ته ستانه شوي دي. هند نږدې 1500 میلیونه کاري ځواک لري. له 1 میلیون زیات یې د چایو صنعت کې پر کارونو بوخت دي. آسام کې د چایو ټولونکي اوس کارونو ته ستانه شوي. خو ځینو ایالتونو کې د ټولنیز واټن ساتنو لارښوونې پر دې معنا دي چې هر چاته د کار اجازه نشته. دوري نګبنشي خپل ټول کاري ژوند له چایو سره تیر کړی دی. د چایو ټولولو کار 40 کاله مخکې د خپل خور زده کړی و. موږ د چایو یو کرونده کې اوسېږو. که دنده دې چیرې به ځو؟ موږ بله لار نه لرو. که مو خپله مځکه لرلی کرلې به مو وه. که د چایو کروندې کار مو لاړ شي څنګه به خوراک کوو؟ د دوري کارګمارونکی ویجی سنگ د خپلو تاوانونو پر ارزولو بوخت دی. د لومړي حاصل له بایللو وروسته یوازې دومره توانېدلی چې دا دوهم یې وژغوري. خو اوس د چایو د ټول کاروبار برخلیک په اړه اندېښمن دی. موږ د لوجستیکي چارو ګډوډۍ، د بیلګو له ګډوډۍ، د زیرمتونونو تړلو له ګډوډۍ کړېدلي یو. د خپل هغه چای پر لیږدولو نه یو توانېدلي چې د موسم په پیل کې مو تولید کړی و، چې 3 اونۍ په فابریکو کې بند و او همدې د پیسو پر بهیر اغیز کړی. نن لویدیځ هند کې حالت ورو ورو عادي کیږي. د چایو کروندګر د دغه هېواد لرو بر اغیزمن شوي. اټکل دا دی چې د چایو صنعت 132 میلیون ډالره تاوان کړی دی. میلیونونه خلک هم دلته او هم د نړۍ لرو بر هر ورځ د چایو لسخاک خوند اخلي. خو د ځینو هندیانو لپاره چې 2 میاشتنیو اوږدو بندیزونو کې بیکاره شوي او سپما یې له لاسه ورکړي، ښایي همدا یوه پیاله ارزانه چای هم ژر له وسه ووځي. د هند ټول اقتصاد رووالي سره یوازې د چایو پر تولیدونکو او ټولونکو نه پر هر چا اغیز شوی دی. د هند لپاره د اقتصادي راتلونکي وړاندوینه اوس نشي کېدای. خو ځینې څېړونکي فکر کوي اقتصاد یې روان 2020 کال کې ښایي نږدې 4 سلنه وپرځي. دا د 110 میلیارد ډالرو تاوان دی. همدا ټول کال د حکومت د ټولو لګښتونو څه د پاسه 1/4 برخه ده. فشار په زیاتېدو دی. هند د نړۍ 5م لوی اقتصاد دی. خو تیرو 2 میاشتو کې له وړاندې د بیکارۍ لوړه کچه 3 برابره زیاته شوې ده. د هند 1.3 میلیارد وګړو ترمنځ به هغوی چې کم څه لري تر ټولو سختو ننګونو سره مخامخ وي.